بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شلم د اپریل کال 2026 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې نړیوال موضوعات دي، بالخصوص د امریکا او ایران ترمنځ شخړه چې بیرته د جنگ خواته روانه وه او اوس هم مبهم حالت کې ده، ځکه چې ډونالد ټرمپ پیغامونه چې ورکوي دوه سره پیغام ورکوي. یو طرف ته د صلح زیری ورکوي، بل طرف ته د تورې او د شمشیر او د راکټ او د بم او د اتوم خبرې کیږي. نو ډیر مشکله ده چې د سړی دا تبعیض کی چې دغه انسان واقعا په کوم فکر دی چې شی غواړي، یعنی ذهني توازن د دې مشکله ده سړی دا درک کی چې دا رښتیا صلح غواړي که جنگ غواړي، آیا د خپل په اختیار کې دی که د بل چا په اختیار کې دی. دا یو ډیره لویه ستونزمنده خبره ده، په دې کې ډیر مشکله ده سړی دا دقیقا وایي. خو بیا هم پرون خبرونه دا معلومېده چې ایران د دوی د صلح خبر رد کړې ده، مذاکرات ته حاضر نه دي. د نن ورځې چې وعده وه چې نن دوشنبې په ورځ به اسلام آباد کې ناسته کیږي، هغه ایرانیانو رد کړې وه او دوی ویل چې موږ نه راځو. خو نن کاملا حالات توپیر دي او په دې بابت کې د نورې دنیا خو پرېږدئ، مستقیما خپله د ډونالد ټرمپ هغه ټویټ، هغه لیکنه چې خپل په صفحه کې اچولې ده، نړۍ کې ټولو خلکو لاس په لاس کړې ده. ما په خپله هغه دغه کړله او د هغه ترجمه او متن زه تاسو سره وړاندې کوم چې د هغې نه څه پیام او دا موږ تاسو ته ښکاري. دا همچنان پاکستاني رسنۍ دا دعوه کوي چې په اسلام آباد کې به نه سبا د سه شنبې په ورځ وسی او یا به د چهارشنبې په ورځ وسی. خو خپله د ډونالد ټرمپ د لیکنې نه دا معلومیږي چې ناسته باید سبا وسی، ځکه چې هغه خپل په دې لیکنه کې داسې وایي چې ډونالد ټرمپ وایي چې ایران پرون یو ډیر غلط تصمیم ونیوه او هغه دا و چې دی په کشتیګانو باندې د مرمۍ وورولې، یعنی فایر یې پرې وکړه او تنګی هرمز د اوربند نه تخلف وکړه او د دې مرمیو دغه هدف د فرانسې او د انګلیسانو کشتیګانې شولې، چې دا یو ښه کار نه و. دا وایي چې دا یو غلط کار و. بیا څنګه کې د بیرته دا لیکي چې زمونږ نمایندګان اسلام آباد ته ځي او سبا یعنی د سه شنبې په ورځ دوی به هلته وي او دوی به مذاکرات کوي. ایران آخر کې دی وی چې ایران په د اواخرو کې اعلان کړی دی چې موږ تنګی د هرمز بندوو. دی وی چې دا خو ما مخکې بنده کړې وه، نو د ایران خو ما سره کومک کوي چې د نورم بندولم کلک شي، نو دا خو ما بنده کړې وه، نو دی ولې بندوي؟ او که دی بندوي نو دی په خپله 500 میلیونه ډالره د ورځې خساره کوي او دی دپاره چې په حساب خپل امریکایانو لپاره د کې کم ضرر نشته. هغه وایي چې دا ضرر خو دوی ته دی، ځکه چې دوی که دا تنګه بندوي خو دوی 500 میلیونه ډالره تاوان کوي او امریکا څه شی نه بایلي. دی وایي چې زموږ کشتیګانې بیرته امریکا ته راغلي دي، دا به بیرته د اسلحو نه ډک شي او دا به د سپای پاسدارانو په حساب د تقدیر او د دغې لپاره یو تحفه غوندې به بیرته، یعنی مینونه ورته تیارو، کشتیګانې تیارو، دا به ځي بیرته. او ځکه چې دی وایي چې سپای پاسداران ډېر ځانونه سختجانه، یعنی سرسخته ښیي او دی ځان قوي ښیي، خو دی وایي چې د زمونږ د میزایلونو د مقابل کې به یعنې دوی ودرېدل ونشي کولی. دا وایي زما پیشنهاد دا دی چې هغوی باید دغه موقع چې په لاس ورکړ شوې ده دا باید د لاسه ورنه کړي او که چېرته دوی موږ سره په دې سوله کې یا په دې اوربند کې ملګرتیا ونه کړي، نو موږ به د ایران زیربناوې د برق، د اوبو، د انرژي، پل، سرک، هر څه به تباه و برباد کړو. یعنی جبري غوندې دغه دی، که د اول راځې به په میز باندې به کښېنې، زه چې څه شوی یم هغه به راسره منې، خبره به م نه کوې، که جنګ تا ګټلی یم دی ته به دا نه وایې چې تا ګټلی دی، زه به تا ته وایم چې څه به کوې، که تا دې ونه کړل نو زه به در باندې برید کوم او تا به بیرته وهم او له منځه به دې وړم. دی وایي چې که تاسو موږ سره ملګرتیا ونه کړئ دا به زما افتخار وي
هغه شی چې 40 کالو کې نورو رئیس جمهورانو ونه کړ هغه به زه پوره کړم او زه به ایران کاملا له منځه یوسم. دا د ډونالډ ټرمپ په پیغام او د ده نه دا ښکاره کیږي چې یعنی دغه ناسته چې د دوشنبې په ورځ یعنی نن ونه شوله او د دې اعلان د ناکامۍ شوی و، دې نه معلومیږي چې عاصم منیر چې پس له هغې نه ایران ته تللی و، د هغې نه بعد بیا امریکې ته لاړه او په امریکې کې د ډونالډ ټرمپ سره یې لیدلي دي او دغه مسودې باندې خبرې کړي دي. نو د دغې ناستې نه پس دا تصمیم د دوی کامیاب شوی دی چې دوی دغه وکړي یعنی اسلام آباد ته راشي، اما اعلان علنا نه دی شوی. دغه د ډونالډ ټرمپ په دغه خبرو کې دغه اعلان ښکاري او پاکستانیانو دا ادعا کړې ده چې دوی راځي. مګر یو خبره بل ده چې ایرانیان وایي چې د ویټکاف او د کوشنر نه خوښ نه دي ځکه چې د یهود لابي د یهودانو ته کار کوي، اما جي ډي وینس ته هغې لږ زره امیدواري ښیي. نو په دې بابت باندې ډونالډ ټرمپ جي ډي وینس ته لکه چې ویلي چې دا به نه ځي او ویټکاف او کوشنر او کوم بل نفر به ځي چې د دې هیئت مشري به کوي او اسلام آباد کې به ګوري. خو بعض ځایونو کې دا خبر راغلی چې نه جي ډي وینس به اسلام آباد ته راځي، اما خپله د ډونالډ ټرمپ د دغې کې دا لیکلي دي چې چون ایرانیان جي ډي وینس غواړي جي ډي وینس به نه ځي، ځکه دا وایي چې جي ډي وینس چې دی دا لږ نرم دی د ایرانیانو مقابل کې او ویټکاف او کوشنر چې دی سخت دي. هغې په دې سخت دي چې هغې سوله نه غواړي، هغه د اسرائیل کسان دي، اسرائیل ته کار کوي. همدارنګې د پاکستاني رسنیو ادعا دا وه چې سه شنبې یا چهارشنبې به دا ناسته کیږي، در حال چې ایران دا مذاکرات کاملا رد کړي و، ویلي چې موږ نه راځو. نو د ایران د خوا نه دا مذاکرات رد دي، اما د امریکې د خوا نه پیشنهاد دی، خو د امریکې په پیشنهاد کې دا دی چې دوی ځي که ایران راغی ملګرتیا یې وکړله سوله کیږي، او که ایران راغی ملګرتیا یې ونه کړه په ایران باندې برید کیږي او ایران به وهل کیږي. همدارنګې د ایران د خوا نه دا خبرې هم روانې دي که چېرته ایران مذاکراتو ته راځي، د ایران په هیئت کې به ځینې نوي کسان شاملیږي چې هغه د ایران د دې ناستې نه چې تیر ځل اسلام آباد کې و خوشحاله نه و، چې په هغې کې د سپاه پاسدارانو د ګارد مشر جنرال احمد وحیدي و چې هغه د هیئت باندې انتقاد کړی و او انتقاد یې دا کړی و چې جنگ موږ په میدان د جنگ کې ګټلی دی، تاسو په سر د میز د مذاکراتو بایلئ او تاسو امریکا ته زیات حقوق ورکوي، ډېر شی قایلیږي، در حال چې هغوی دا کار نه دی کړی. ممکن دغه خبر پاکستانیانو دوی غټ کړی اوسي، خو زه فکر نه کوم چې داسې یو شی هلته اوسي، خو دوی دا خبر ورکوي. په عین حال کې دی وایي چې احمد وحیدي به یعنی جنرال احمد وحیدي به په دې هیئت کې چې پاکستان ته راځي دا به هم پکې باقر ذوالقدر خو مخکې ځلې مو دا ځلې به مي او باقر ذوالقدر دا خبره کوي چې عباس عراقچي د اوربند یا د هرمز د خوشي کولو او د تړلو صلاحیت نه لري. دا خبره دی چې کوي د ځانه کوي، که دا صلاحیت څوک لري هغه مجتبی خامنه‌ای دی، هغه دا صلاحیت لري چې هرمز به خلاصوي یا که بندوي. نو دا خبره یعنی سید عباس عراقچي باید ونه کړي، دا د دوی د هیئت دی. او دا خبر چې دی دا د یو نړیوال تینک ټانک اداره ده په نامه د انسټیټیوټ فار سټډي آف وار، د جنگ د تحقیقاتو انسټیټیوټ دی، دا خبر ورکړی دی چې په ایران کې دغسې تناقضات روان دي او خپل په منځ کې دوی څه مشکلات لري. نو اوس د هیئت کې به مشري او مسؤلیت به چې دی دا به احمد وحیدي به کوي، دا به په دې هیئت کې به وي او هر څه به یې د نظارت لاندې کیږي، ځکه دا وایي چې زه دغه جنگ چې ما په میدان کې ګټلی دی په میز د مذاکراتو په میز باندې نه غواړم چې وی بایلم یا وبایلل شي. همدارنګې د دغه سفر نه مخکې یو بل خبر د پاکستانی میډیا کې راغلی دی، هغې دا وایي چې پرون 8 بجې سهار یعنی د یکشنبې په ورځ 8 بجې سهار پرون 8 بجې یعنی د دوشنبې په ورځ باندې د یکشنبې په ورځ باندې 8 بجې 3 تیارې C-17G به ګلوب ماستر په نامه باندې امریکایي 3 تیارې راغلي دي، د نورخان په چکلاله میدان هوایي کې کوزې شوي دي، هلته د دوی نه څه سامان آلات او دغه وسایل راکوز شوي دي او 1 ساعت بعد دې تیارو بیرته پرواز کړی او د پاکستان نه وتي دي. اوس د دې په باره کې ویل کېږي چې دا C-17 ګلوبل ماستر تیارې چې دي د څه شی راوړل،
د امریکا څه پلانونه دي په سیمه کې د اوربند او د مذاکراتو د خبرو لاندې آیا دلته څه پروګرام روان دی د ایران باندې د برید که دا ځلې کېږي آیا د مستقیما د پاکستان نه به کېږي یا دلته کوم بله خبره روانه ده ویل کېږي چې په مجرد دغه درې تیارې راغلې او دلته هغه خپل سامان آلاتو دا کوز کړل او دا بیرته لاړل د اسلام آباد کې لارې بندې کړلی شولې نوې ترافیکي هدایات جاري کړلی شول دوه لوی هوټلونه 5 سټار دی اسلام آباد چې یو سیرینا هوټل دی بل میریټ دی چې هغه لویترین هوټلونه دي دې کې چې څومره میلمانه وو هغوی ته هدایت ورکړ شو چې هوټل خالي کړي او دا هوټل کاملا د هغې امنیت ونیول شي دې کې څه د هغه نور تغییرات رینویشنونه یعنی تغییرات و تبادلات پکې راوړل شي لږ تزئین کې نور هم دغه نه معلومیږي چې څوک را روان دی د چا لپاره دومره پروګرام نیول کیږي او د ترافیکو ته هدایت ورکړ شوی دی چې خلکو ته متبادل لارې وښیي د اسلام آباد لارې بندې کړي او امنیت کاملا وساتي او په دې بابت کې نقشه دغه شوې ده او هغه نقشې چې د خلکو ته ورکول کیږي تر څو خلک خپل ژوند نارمل دغه کړي خو دې غاړه پنډۍ او اسلام آباد خواته تګ راتګ محدود کړي یعنی دا خبر دوی دا کوي چې یعنی کوم هیئت چې را روان دی دوی دا احتمال ښیي چې دغه حرکات چې دي دا ښیي چې کیدای شي ډونالډ ټرمپ په خپله راشي نو که مسله حل نه وي ډونالډ ټرمپ په خپله څنګه راځي دا به حتما همدا جي ډي وینس به راځي یا کوم بل دغه به وي او دوی د همغې لپاره تیاری نیسي خو والله عالم پیشبیني نشي کېدلی مشکله د سړی دی پیشبیني مخکې تر مخکې نه وکړي بل خبر دا دی چې وال سټریټ جورنال دا خبر ورکړی دی چې چون ایرانیان چې د مذاکرات حاضر نه دي او نه راځي یو علت دا دی چې ډونالډ ټرمپ ډېرې خبرې لیکي خپل ټویټ نه استفاده کوي او دې کې داسې شیان لیکي چې هغه باعث د خرابېدلو د مذاکراتو کیږي او ایرانیان د هغه نه په حساب د هغې ته عکس العمل ښکاره کوي نو وال سټریټ جورنال وایي چې ډونالډ ټرمپ ته دا مشوره ورکړل شوې ده چې دا د دغه نه کوي نور د دا ټویټ نه کوي دا لیکل د نه کوي تر څو چې مذاکرات یو سم ته یو ځای ته نه رسېدلي دا کار د نه کوي د دې نه د اجتناب وکړي ځکه د دې عکس العمل ښه نه دی ایرانیان د دې بابت نه شکایت لري هغې وایي چې موږ یوه خبره کوو ډونالډ ټرمپ هلته بل څه لیکي نو دا اعتماد زموږ ختموي موږ د مذاکرات ته نه راځو اوس دوی وایي چې ډونالډ ټرمپ اصلا وال سټریټ ژورنال وایي چې ډونالډ ټرمپ په بیرون نه ځان زړور ښیي خو د ننه دی د وجود د ننه نفسي فشار لاندې دی او دی ډېر زیات ذهني فشار لاندې دی حتی دی د شپې خوب نه لري او کله چې دی خوب نه کوي په نیمه شپه کې دا پاسېږي د خپل ذهني فشار د ټویټ په ذریعه باندې خالي کوي او دغه د دې ته یو سکون ورکوي او دغه ټویټونه که دا ونه لیکي د زړه بړاس نه وځي او دا باعث د دې کېږي چې دی بیا مشکلاتو کې نو د ده لپاره دا په نامه د خپل سوشل ټروت دغه صفحه چې ده ټویټ په هغې کې دا لیکنې کوي او د دې لیکنو نه دوی اوس دا منې کړی دی خو دوی وایي چې دا به ډېره مشکله چې ډونالډ ټرمپ خبره ومني او دا ټویټ ونه کړي ځکه چې ورته ویل شوي دي چې دا مه کوه او دې نه منې کړلی شوی دی چې د دې لپاره چې حالات خرابوي ځکه دا هر شی لیکي کله اروپا ته کنځلې کوي کله مسلمانانو ته کنځلې کوي کله ایران ته یو شی وي کله پاکستان ته یو شی وي په یو بل خبر دا دی چې د امریکا استخباراتو ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکړې ده چې ځان باید د عاصم منیر نه لږ لرې وساتي د هغې سره د ډېر قربت نه کوي دا د ده هغه شان ته او د امریکې ته په ګټه نه دی دا سړی چې دی یعنی مطلوب سړی نه دی دا استخباراتو دا خبره دغې ته کړې ده ډونالډ ټرمپ ته او د دې په تجزیه کې د پاکستاني رسنۍ دا وایي چې ممکن په پاکستان کې یو تغییر را رواني او دوی اوس د عاصم منیر نه کار واخیسته هغه به ځان نه لرې کوي او بیا به یو تغییر راځي دا تغییر به څنګه وي والله اعلم په عین حال کې بل آخري خبر زما دا دی چې د پاکستان یو دغه دفاعي یعنی د نظامی تجزیه نګاره ده چې د پلار نه یا د نیکه نه فکر کوم د یو جنرال لور یا مسۍ ده نوم یې دی ډاکټر عایشه صدیقي چې د پاکستان په اردو باندې خپل غټ کتاب لیکلی دی فکر کوم چې ډاکټورا هم په همدې باندې کړې ده او په هغې کې ډېر رازونه د پاکستان د اردو افشا کړي دي هغه د یو پاکستانی برنامه کې په نامه د نیا دور چې د هغې ګرداننده یا مخکې وړونکی رضا رومي نومیږي دغه برنامه پرون ما مکمله ولیدله په ده کې دا خبره کوي
چې څو میاشتې مخکې څه اسرائیلي مذهبي مشران او نظامی مشران او استخبارات پاکستان ته راغلي او دوی په پاکستان کې هغه لوی مدارس ته لکه حتما به تقي عثماني ته به تللي نو وړو ته خو هغې ځي نو تقي عثماني ته به تللي فرزند نورو لوی مدارسو ته تللي وایي چې لویو مدارسو ته تللي دي علماو سره یې کتلي دي او حتما به دوی څه پیسې ویسې هم ورکړي او هغه یې د بعضې شیانو نه منې کړي دي چې هغه علني دي مثلا موږ تاسو ګورو چې کوم وخت نه د ایران او دغې جنګ شروع شوی دی په ایران کې په پاکستان کې د ایران په ګټه کوم لاریون نه دی شوی د امریکا په مقابل کې کوم خبره نه کیږي علما کوم فتوا نه ورکوي دولت چې دی او دوی ته دا هم ویل شوي دي چې عاصم منیر به په خپل خبرو کې نه ټکوي خلک به نه راپاروي او دا کې او دوی لکه چې پیسې اخیستې دي غلي شوي خو د دې ښځه دا خبره کوي چې دا ډاکټر عایشه صدیقي چې دا راغلي وو او دوی وایي چې موږ اسرائیل سره اړیکې نه لرو که اړیکې نه لري دا اسرائیلیانو څنګه راغلل اسلام آباد ته خو دا یو بله خبره هم کوي ډاکټر عایشه صدیقي دا وایي چې دا اول ځل نه دی دی وایي چې په 1955 کې 1980 کې چې د پاکستان د هندوستان سره جنګونه په هغه وخت کې هم ذوالفقار علي بوټو بیا مابعد حکومتونو ټولو د اسرائیل نه اسلحه اخیستې ده او د پاکستان د دفاع لپاره او د هغې اسلحې نه کار اخیستی بنان دا ښیي چې یعنې پاکستان چې دی پټې اړیکې د اسرائیل سره لري او په عین حال کې دا خبره کوي چې دغه کوم عاصم منیر چې دی دا اسرائیل ته کار کوي دا د صلح معاهده او دا چې دی دا د اسرائیل پروګرام دی د امریکا پروګرام دی عاصم منیر په دې کې لوبغاړی دی او دغه ډاکټر عایشه صدیقي چې وایي چې دې کې صداقت نشته د ایران باید د ده نه ځان بچ وساتي لکه څنګه روسانو او چینایانو چې ایران ته ویلي چې دغه مذاکرات چې دي دا صحیح نه دي دې کې کومه لوبه ده ځان ترې نه لرې وساته تا ته ضرر ونه رسوي د دې نه زیات همدې لپاره ایرانیانو ویلي چې موږ نه راځو او زموږ ګوتې په ماشه باندې دي که چېرته خطر متوجه شي موږ دغه کوو وار کوو او همدې لپاره تېره شپه دوی په هغه امریکایي کشتیګانو باندې وار کړی و چې کوم یو دی خو چې امریکایي 2 کشتیګانې غرقې کړي دي خو امریکایان ډونالډ ټرمپ لیکلي دي چې دوی فرانسوي کشتۍ ایښتې ده او یوه بله کشتۍ هم دوی ایښتې ده چې په دې کې دوی دغه کوي چې د ایران دا درست کار نه دی کړی د انګلیس او د فرانسې کشتیګانې والي زه فکر کوم د دې کوشش دا دی چې انګلیس او فرانسه د ایران مخالف کړي درها چې ایران وایي موږ امریکایي کشتیګانې ایښتې دي او ما خپله یو امریکایي ویلاګ واورېده فکر کوم چې د سکاټ ریټرو هغه وایي چې موږ ایران د بندر عباس نه په امریکایي کشتیګانو وار وکړه او امریکایي کشتیګانې لوی جنګي کشتیګانې هغه ډېرې لوی هم نه چې د تیارې پکې دي د هغې څنګ کې چې هغه غټې روانې هغې نه 2 کشتیګانې یا 3 کشتیګانې غرقې کړي دي نو دوی دا خبره کوي او ډونالډ ټرمپ هغه خبره کوي چې دا خو د انګلیس او د فرانسې وهلي دي نو د دې خبرې نه د ډاکټر عایشې صدیقي د دې خبرې نه معلومیږي چې پاکستان د عاصم منیر په ذریعه باندې لوبه کوي کوم شی چې موږ بار دا تکرار کړی دی چې پاکستان په دې لوبه کې صادق نه دی دا د امریکا لاسپوڅی دی د هغې په ذریعه باندې کار کوي ایران ته په دې کې نهایت احتیاط نه کار پکار دی چې باید احتیاط وکړي نو دا زما د نن ورځې نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه هیله ده دا برنامه وګورئ خوښ کې دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ